بیرته راځم موف ټول ته. موف ټول کې فکر کوم ما ځینې شیونه پرېښي وو. یو اټو سلیکټ ده. اټو سلیکټ ډېر مهم کار کوي ځکه کله چې موږ 2 لایران ولرو، مثلا زه به دغه عکس بلې صفحې ته وړم، دغه عکس په موف باندې ونیسئ، له کلف خلاصولو وروسته را بیا وړئ، مثلا دلته بیا راکش کړي، د عکس به دلته راسي. صحیح. اوس 2 لایران شو. اوس که ته غواړې مثلا زه به دغه چې کاپي واخلم بل جې بې واچوم، بیا به مثلا کاپي واخلم دلته بیا واچوم. اوس څو 4 لایران دي که نه. اټو سلیکټ دا معنی چې په ده باندې کلیک کوم دی باید سلیکټ سي په اتومات ډول باندې، باید دی سلیکټ سي، باید دی سلیکټ سي، باید دی. هر یو زه غواړم په اتومات ډول چې زه کلیک کوم دی دې سلیکټ کېږي. خو که دغه ټیک مارک لري کې بیا به اټو سلیکټ نه وي، بیا به دلته لایر انتخابوي، بیا به هغه سلیکټوي. اوس وګوره که زه دا وړم خو تیار دلته په لایر کې انتخاب ده، دریم لایر ده، خو زه نه غواړم چې دا یوسم، دغه وړم. په دغه پسې راغلی دغه نه وړل کېږي بلکې دغه وړل کېږي ځکه دلته لایر انتخاب ده. بیا به راځئ دا لایر به انتخابوي، بیا به دی اخوا دېخوا وړئ، بیا که کرسر دلته ودروئ هم دی اخوا دېخوا وړل کېږي. نو که هر یو درته اسانه و او یو مزاحمت نه کوه هغه انتخاب کړئ. آل لایر او ګروپ. آل لایر او د ګروپ خبره دا ده چې مثلا که کله موږ څو عکسونه ګروپ کړو، دغه عکس ته شفټ نیسم، دغه عکس هم سلیکټوم، بیا شفټ نیسم، دغه هم سلیکټوم. کنټرول جی، کنټرول جی د ګروپ کولو شارټ کټ ته. وګوره دغه 3 عکسونه اوس په دې ګروپ کې ولوېدل. صحیح ده. اوس که زه غواړم چې دغه یو عکس یوسم، دلته لایر انتخاب ده، دا معنی یو وړلی سئ. دغه د زه وړلی سم، دغه هم وړلی سم، دغه هم وړلی سم، لایر ده. خو که چېرته بیا ګروپ انتخاب کړي، دغه 3 په یو ګروپ کې شامل دي که نه دي شامل، مثلا چې هر یو وړئ، که دغه وړئ، که دغه وړئ، که هغه وړئ، ټول به بیا په یو وار باندې وړل کېږي ځکه دلته ګروپ ورته انتخاب ده، دوی هغه د ګروپ وال ټول ملګري ورسره یې خوا دېخوا ځي که نه. بل شو ټرانسفرم کنټرول ده. شو ټرانسفرم کنټرول هم تر ټولو مهم کار کوي. اوس وګورئ دلته څو دانې ټکي په کونجونو کې روښانه شي. دغه عکس تا سلیکټ کړی ده، کولی شي دغو کونجانو چې ونیسئ لوی وړکی یې کړئ یا کوم بل څه پرې وکړئ، دا ټول استفادې ته د دې حالته کولی شي. خو که دغه نه یې روښانه، دا اوس نه یې روښانه، اوس تا ته نه معلومېږي چې مثلا په کوم لایر کې یم، مثلا تر کومې ساحې ونیسم چې کش یې کړم، بیا به ته راځې کنټرول ټي به کلیک کوې پرې، کنټرول ټي چې دې وویل د موقت وخت لپاره دغه درته روښانه کېږي. دغه ټکي بیا کولی شي لوی وړی کړي که نه. نو دا معنی که شو ټرانسپرنټ کنټرول وي دا یو ښه خبره ده. بل دلته الاینمنټ دی. مثلا که ته غواړې چې 2 او 3 عکسونه پورته منظم کړي، د لاندې منظم کړي، په منځ کې فاصلې منظم کړي، همدلته یې کولی شئ. په دغو ټولو کې تاسې در سره وګورئ، خو یو تر ټولو مهم شی سلیکشن او کانواس ده. سلیکشن دا معنی چې هغه وروستي عکس پورې منظموي. که زه دغه 3 سره سلیکټ کړم که نه، دا ما سلیکټ کړي دي، زه غواړم دغه پورته طرف کې یا مثلا په دې څنګ طرف کې، ولې نه کېږي؟ په څنګ طرف کې راته منظم کړه. دا وګوره هغه وروستی چیرې پروت و که نه، په هغه ځای کې راته منظموي. مثلا دغه وروستی دلته پروت، دا 2 دانې راځي له ده سره دلته منظمیږي. خو که دلته زه بیا سلیکشن نه کنواس ورته انتخاب کړم، کنواس بیا څه ډول کار کوي، بیا چې دغه منظمول غوښتو، بیا چې کله د موف کې ولاړ یې چې دا کلیک کوې د څپې څپې اخر ته به ځي. دا معنی هغه وروستی عکس هم ټول په حرکت راځي او هغه د تر کومه ځایه څپه موجوده وي تر هغه پورې ځان رسوي په دې شکل سره. صحیح. نو دلته چې هر شی تاسو ته اسانه وي او هر شی تاته هوسایي کوله، هر شی درته په کار ولې دی چې ته استفاده کولی شئ. بل کله کله موږ په عکس کې ویډیټ راولو، دغه مثلا ما وړکی یا غټ کو یا مې مثلا روټیټ کو یا مې هر څه پرې وکړل، دلته راځي مثلا یو دغه کنسل ټرانسفرم ده، شارټ کټ یې اسکیپ ده. مثلا دغه تغیرات ما پکې راوستل، دا بیرته لرې که زه یې نه غواړم، کولی شئ هغه اسکیپ له لارې هم وکړئ، د دې لارې هم وکړئ. او که مثلا په ده باندې کلیک وکړئ، صحیح، یا مثلا انټر کلیک کړئ، دا معنی چې دغه تغیرات پرې اپلای شي، په دې شکل دې عکس راته ولویست. له دې شیانو چې ته کولی شئ. نور دغه ځینې شیونه بیا پکې را پیدا سو، نو دا معنی چې موږ هر څه ته ځو، نوي نوي مواد را پیدا کېږي. په دغو بیا کار کوو او تر ټولو مهم مسایل دي.